أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم قل اے پیغمبر علیہ السلام تو ہوا یا ایو شیئن کم یوسیز اکبرو دیر لوی دے شہادہ و گواہی کی قل ہوا یا اللہ شہید اللہ تعالیٰ دے گواہ بینی پمینس زما و بینکم او پمینس تاسو کی و اوحیا او وحی شویدا الیا زما طرف تا هذا القرآن ددی قرآن لئنذرکم جزبو یروم تاسو بیہی پدی سرا ومن بلغ او اغاکس چاہتا چدا ارسید اینکم آیتاسو لتشهدون گواہی ورکوی ان مع اللہ چی اللہ تعالی سردی آلہتن اخرى نور معبودان قل تو آیا لا اشہد زہو دا گواہی نور کو قل آیا انما بشکا ہوا ہم اغد الہ واحد معبود یو واننی او بشک ز بریء بیزاریم مما دا اغسنا تشرکون تتاسو شریکان جوڑو الذین خلق آتیناهم الکتاب چی ورکڑ دے مونگ دوی تا کتاب یعرفونه دوی پیجنی دا رسول کما یعرفون لکا سنگ چی دوی پیجنی ابناءهم خبل زامن الذین خسروا خلق چی نقصان یہ اکڑو انفسهم دخل زانونو فهم پس آغدی لا یؤمنون چی ایمان نراؤ دا سورہ انعام اللسم او شلم نمبر آیت تے پیغمبر علیہ السلام مختلف انداز کی مشرکین تا کفار تا او نمنون کو تا دعوت ور گئی کلا زړو قومونو انجام ورته وړاندې کوي کله د ځمکې او د اسمان او د هغې په میانځ کې چې کوم عجایبات او قدرتونه دي هغې ته د کتو دعوت ورکوي دغه شانتې بیا د الله جل جلاله صفات بیانولو سره دعوت فکر ورکوي او یو بل طریقہ چې د الله د عذاب نه یرا اورولو سره هغه ته دعوت ورکړي چې خلکا سم لارې ته راشي او بیا حقيقي کامیابی صدا داغي تذکرہ وشوا چې لویا او ښکارا کامیابی دادا چې هغه د لوی رزق کم عذاب ته دا غینا سو بچ کړي شو
او بچکون کې څوک دی فلا کاشف له الا هو د دنیا او د آخرت هر قسمه تکلیف نه عذاب نه سزا نه درد نه بچکون کې هغه یو الله کاغه بچکول غواړي څوک چاته نقصان نشي رسول او کاغه چاته نقصان رسول غواړي نو ټول دنیا او ټول مخلوقات کې چاره بل طرف ته شي نو هغه الله رب العزت خپل اراده نه نشي منی کوله ولې چې هغه پورا په پورا په خپل بندگانو باندې مکمل غلبه او قدرت لري د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسالت او د قران کریم د الله رب العزت طرف نه دراتلو گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوله چې زه د الله پیغمبر یم او دا وحی زما طرف ته راغلی دا شانتي هغه خلک چې مسلمانانو هغه ایمان راوړل روز یو بل انداز سره مشرکین نه سوالیه انداز استفهامیه انداز کې تپوس کیږي چې ایو شیء اکبر شهاده د چا گواہی د ټولو نه لویه د چا گواہی د ټولو نه لویه ده نو ظاهر ده د شاطنه خبرو کې هم مشرکین داوي چې هر څه د الله اسمانونه د الله دي زمکه د الله دي حکم د الله دی یعنی ګورې دا مشرکان چې دای د الله منکران نو الله رب العزت منو هغه سره نور شریکان باطل معبودان الله رب العزت هو حقيقي معبود دی او یو معبود دی الله نه علاوه چې څه هم دي چې هغه شریک جوړ شو نو هغه باطل او باطل هغه سره شریکول دا شرک کڅوک هر څومره لوی دی هر څومره لوی مرتبه والا دی هغه د الله رب العزت برابرۍ او مقابله والا نه دی ولې چې دا الله مخلوق دی او د مخلوق او د خالق خپل کیس مقابله نشي قل هو الله احد هغه یو دی الله الصمد بنیاز او لم يكن له كفوا داغه د برابرۍ اړو سوچته نو ځکه الله رب العزت بارا کې تپوس کوي چې د چا گواہی ټولو کې لوی ده نو نبی علیہ السلام ته حکم دی چې ته دیته وای الله شهید بیني و بین الله تعالی په دې باندې گواه دی چې زد الله رب العزت پیغمبر یم و اوحی الی هذا القرآن او دا قرآن ما طرف ته وحی را لګل شوی دی چا د طرف نه من جانب الله یعنی د الله رب العزت د طرف نه او د دې د نازلولو د دې وحی را لګلو مقصد څه دی لئنذرکم به چې خلق تاسو د الله رب العزت د قدرتونو نه طاقتونو نه او د الله رب العزت د سزا نه او د عذاب نه تاسو پیږئ ومن بلغ او هغه کس چې چاته بدار رسی یعنی تر قیامت پورې هر انسان د پاره دا قران کریم انذار د الله رب العزت طرفنا یو يرد او څنګه چې يرد دا شان بل ځای کې راځي چې بشارت او خوشخبری هم ده نو قران کریم هر هغه کس ته چې هغه نه مني هغه د پاره يرا اوري او چې کوم منون کې ده نو هغه د پاره بشارت او خوشخبری او زیر ورکوي انکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى بیا تاسو یو بل خبره ته تاسو چې آیا تاسو دا منل شي چې الله نه علاوه بل څوک نشته د ازمکه او اسمان د الله نه علاوه بل څوک پیدا کولی شي یا پیدا کړی دي یا چلای د دې نظام د دې مالک دی هر مخلوق له رزق ورکړي مختار دی مکمل اختیار والا دی قدرت والا دی او هیڅ څوک داغه د حکم نه نشي تخته دی د هغه ریاست او سلطنت او حکومت نه بهر څوک نشي تللی آیا تاسو د دې گواہی ورکوي نو نبی علیہ السلام ته حکم دی چې لا اشهد زما هو عقل نه مني چې د الله نه علاوه بل څوک یعنی تاسو عقلی طور باندې د دې سیس لګون ته کې سوچ او ਵਿਚਾਰ سره جواب راکړي آیا د الله نه علاوه بل څوک دا هر څه کول شي
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم دی چې دوی ته ووایي چې زما عقل هرگز دا نه مني او یو عام سلیم الفطرت انسان چې دی صحیح زړه والا انسان دی داغه عقل به هم هیڅ چره د دې گواهی ورکړي چې دا ټول کائنات یو الله نه علاوه بل څوک چلے یا الله سره بل څوک مددگار دی قل انما هو اله واحد اے پیغمبر علیہ السلام دی ته وایا چې الہ معبود پرستش لایق د عبادت لایق یو الہ دی یو معبود دی واننی بریء مما تشركون او د هغه شریکانو نه کاغه تاسو الله سره اور معبود جوړ کړی دی کاغه تاسو د نور یا د ستورو یا د سپومۍ پرستش کوي د هغه عبادت کوي هغه تاسو د الله نه علاوه معبود جوړ کړی دی یا لات منات عزا هبل آصاف نائلہ دا ټول د دې د بوتانو نمونه د دې بزرګانو د نمونو تاسو پرستش کوي دا غي د مجسمو تاسو پرستش کوي الله سره تاسو معبودان جوړ کړی دي دا ټول غلط زه د دینه بری نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا وایي او هر مؤمن مسلمان دا وایي چې د هغه معبودانو نه چې کوم تاسو الله رب العزت سره شریک جوړوي دا غینا موږ بری الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم بیا د دې اهل کتاب او چاله چې انجیل تورات او زبور ورکړی شوی دی دا غي بارک الله تعالی وایي چې تاسو خدای له دعوت ورکوي خدا هم یا ساتي چې دای تا خپي جنې چې دا هغه پیغمبر دی چې د چا تذکرہ تورات کې او انجیل کې راغلی او دا خبره دی باندې مشتبه نه ده پټه نه ده یا شک کې دی نه دی بلکې دومره یقیني خبره ده کما يعرفون ابناءهم لکه یو کس چې څنګه خپل زوی پیژني د زوی پیژندلو کې خداغه غلطي نشي کېدای نو دغه شانتي دا خلق دا تورات او انجیل والا تا خپي جنې چې دا هغه پیغمبر دی چې کوم تورات کې بیان شوی دی او انجیل کې بیان شوی الذين خسروا انفسهم او دې خلق خپل ځان تاوانيان او تاواني څنګه شو قوم لا یو چې د ایمان راوړل یعنی ایمان راوړل دا د کامیابی ضرورت او ایمان نه ډډه وکول او ایمان نه راوړل دا د دنیا او د آخرت د خسارې او د تاوان ذریعہ او سبب دی الله تعالی دې مال تاسو را عمل کولو قل هو یا ای شیء کم یوسیز اکبرو دیر لوی دے شہادتن و شہادت کی قل اللہ هو یا اللہ دے شہید گواہ بینی پمین زما و بینکم او پمین ستاسو کی وحوحیا او وحی شویدہ الیا زما طرف تا هذا القرآن ددی قرآن لانذرکم جزو یروم تاسو بیہی تا پدی سرا ومن بلغ او چاہتا چدا ورسیگی اینکم آیا تاسو لتشهدون خامخا گواہی ورکوئی ان مع اللہ کہ اللہ تعالی سردی آلہتن اخرى معبودان نور ہم قل توایا لا اشہدو زہم گواہی نورکم قل ہوایا انما بیشکا ہوا ہم اغد الہ واحد معبود یو و اننی او بیشکا ز بریئن بیزاریم مما دا اغسنا تشرکون چتاسو شریکان جوڑوئی الذین اغا خلق آتیناہم چو ورکڑ دے منفیتا الکتابا کتاب یعرفونہو دوئی بیجنی دا رسول کما یعرفونا لکا سنگا چے دوئی بیجنی ابناءہم بل زامن
अल्लज़ीना खलक खसिरू च नुकसान की दी अनफुसहुम पल ज़ानुन सरा फ़हुम बस आगई ला युमिनून ईमान न राउड़ी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातना व आमिन रवाआतना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल